تاسو خو د فیصلې پټوي نو مطلب چې تاسو د یو وکیل فیصلې پټوي نو عام خلکو به په تاسو سه اعتبار پاتې شي. زه بالکل دا جنګ به کوم که وکیلان مرګري را سره که بار کونسل را سره که ججان را سره مرګستیا کوي نو دا جنګ به سر ته رسوم او اخري پورې رسوم. دا پیپر چې په الماره کې مګدلی دي کنه او چې دی پټي او دی نخ کار کوي او زه تمام چې یار ز په حق ما د پاسه ما دا را بار کا او دی پټي بار بار ولې ته بونسي په پتا کې غلا ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اول ابتاب خان ملکن ټي وي زستا شکریا دا کوم چې تاسو په دومره انتهایی سنگین ایشو باندې زمونږ انټرویو کوي او د عوامو ته د غاهې د پاره او د زمونږ د کم گریوینسز د دې حقیقت شیشه عوامو ته خودل غواړي نو زمونږ ته یو مظلومه متاثره کاندیډیټس ای ډي جی د پاره دا ډیره ده دغه خبره ده اعزاز خبره ده مونږ په دې تاسو خصوصي شکریا ادا کوو. دینه پس زوبا ابتاب خان دی بارکی یو شارټ شان دغه دا یاد کوم چې دا ایگزام چې کومو زمونږه د ای ډي جی ایگزام دا په ال کې پی کې 4 ایئرز اگو چې کوم دی دا سیټونه ایڈورټایز شو او دا ټوټل 26 سیټس ای ډي جی او هغه 26 سیټس ته پاره چې کوم دی طریقه دا و چې ټایم شیډول چې کوم ټایم پرایم ورک چې کومو هغه د پاره دا چې یاره دا ایگزام به ټوټل چې کوم دی دا په ویدین 2 ویکس دا دغه کې کنډکټ شي ایڈورټایزمنت به کوي کنډکټ کوي به ایگزام او دا به ډسپلی کوي. 4 years back چې کوم سیزو دا 4 years نه دا شیز را روانه په بای ون وی ار بای ادر وی دا ډیلینګ ټیکټسز پدې کې کېدل د ججانو بچي د غیرونه د غوی رشتہ دار او دا من پسند کاندیډیټس چې کوم دی پاغي کې اوله سره چې کوم رااله او چپټر کلوز شو د ایڈورټایزمنت کم ډیو ډیټ ا کلوز شو نو هغه کسان چې کوم دی پدې کې نو بیا اساس چلیدو د 4 years نه after 1 year چې کوم دی دا بیا دوباره ایڈورټایز کړل خلاف ورزي وکړه کلوزینګ چپټرو هغه کې ټوټل 650 کاندیډیټ چې کوم دی اپلای وکړه لایرز اف ال کې پی کې او هغه چې کله دوی پوه شي زمونږ من پسند خلک پکې نشته نو ری ایڈورټایز ک یو کال پس او هغه کې خپل کسان ور ایڈجسټ ک او دا 650 سیټس دغه چې کوم تعداد دا لاړو 1000 دا بیا 1000 چې کوم دی خپل کسان پکې ایڈجسټمنټ وکړو او وی خو کوالیفای شو پورې دې د پاره صرف ویټ کې دوه چیرې زمونږ کسان براشي او دا په کې بیا مونږ شامل کو نو بیا به دا مونږ ایگزام کنډه کو مونږ خپل کسان اخلو او دا کم غریب خلک عام چې دی ولس دا نه دي ته دوی سیریس نو بل ته په دوی دا پرشر و چې کوم کیډر ججز دا جوډیشری دا وی ورته دا وی چې دا سیټونه دوی له پرایویټ وکلاله سره میرټ ولا مور کې دا مونږ لره کې ډپارټمنټ لا او بس دا به مونږ خپل مونږ کې چې کوم دی خراب دب کو دا مونږ سیټونه زمونږ دغه دي نو په دې سيزونو کې دا شی روانو ډیر زیاته مشتګریبانی زمونږه دا پرایویټ لایرز نه طرف او د دوی ترمنځ د جوډیشي ترمنځ او شولله اټ د اند چې دوی مجبور شو او دا 1000 کسان مونږه پارټیسیپیشن شو په ایگزام کې ای ډي جی کې نو هغه ایگزام چې کله وشو نو په دې کې دوی ټارګټ رینج چې کوم دوی دلو چې 150 کاندیډیټس چې کوم دی دا به مونږ شارټ لیست کو چې کوم پټاپو او دا ریمینینګ چې ار څومره هغه به مونږ نه کنسیډر کو نو به مونږ راغواړو ایگزام لپاره د پور پیپر سکرینینګ دا سکرینینګ نه پس چې کوم دی پور پیپر دا غیر لپاره اټم ایگزام لپاره فول ایگزام لپاره مونږ دا ټول وسره وکیلانی ګروپ هغه باندې 150 چې کوم د روز کم اولنی پست رولز کې دا دغه شو وایلیشن شو چې 650 کاندیډیټس را لته تاسو ضرورت چې دا 350 هم سره نور کسان الاوټ کړل او چپټر کلوز او دا 1000 ته تاسو ورسه تعداد ورسول اولنی رولز دوی دا وایلیټ کو دا خپل رول خلاف ورزي وکړه سیکنډ دوی دا رولز وایلیټ کړ چې 150 ټارګټ تاک دلې دي نو 267 ته ولی ورسول اخري په 150 کې چې کم دی اخري کسینه 57 په سکرینینګ 100 پیپر یو نمبر پیپر او پای کې 100 نمبر او په 100 کې اخري ک 57 نو دله څه ضرورت چې دی 50 ته تعداد 50 سکور ته راکوس کو د 150 په ځای باندې هغه ایکسیټ کو تعداد اسټرنګ او 267 ته ورسول ټیک ته چلو ډېرې پکې شامل کړ روز خلاف ورزي مو کړه نو میټر
بیا څه چلو شو بیا چې دوی کله اگزام د 267 کسانو زمونږ نه واغست انکلوډینګ می اینڈ مای ادر کولیګز دی چې دا اگزام وشو الټیمیټلی په دې کې مونږه په دې 267 کې اونلی 7 ممبرز انکلوډینګ می مونږ دا اگزام کوالیفای کو او پکې آی ګاټ اپ 5th position in overall 7 candidates in throughout KPK I was on the top merit 5th position چې کوم دی دا سم معمولی پوزیشن نه دی نو پکار خدا و چې دوی مونږ ته شیډ را کړی دوی څه چلو کو دوی بیا هغه وکسان چې کوم دی هغه غریبانه هغه خانیزم کینو هغه میرټوري سو خو نه دا غوي سره پیسې و نه نور سو نو هغه د لپاره دوی څه چلو کو دا وکسان چې کوم دی په پینډینګ کې وساتل دی وی چې خانان پکې راولې د ججانو بچی پکې راولې رشتہ دار پکې راولې پیسو والا پکې راولې نو هغه لیمټ تا سچ چې کوم دی دوی د ریلیکسیشن کو په باندې باندې هغه 30 وسره مزید دغه کړه او هغه 37 ته 7 پلس 30 37 ته ورسېوله نو هغه کې چې دوی وکړه چې دا شی څنګه چې دا 37 ته بیا پکې د جج بچي روستو رشتہ دار روستو منپسند روستو نو دوی څه چلو کوي چې دام مونږ ته نه دی منظورو نو سکی استاکس نه روچتیږي هغه پیل دغه زیرو ریزلټ نه روچتیږي نو زما میرټ 7 کسانو سګونه د چې دغه د لپاره مونږ دونه په پینډینګ کې ساتي او مونږ ذلیله کې شپږ میاشتې د 2 هفتو په ریزلټ باندې بیا د شپږ میاشتې دوی واغستلې نن ډسپلی کوم سبا ډسپلی کوم بلوز ډسپلی کوم الکه 2 ویکس کې چې کوم دی ستا ریزلټ تیار شو 7 کسان پاس دي ریزلټ ایکسپوز کا ډسپلی کا چیرمن اگزام ته مونږ بار چې ډسپلی کا وغه دي ته تیار مو چې زدا ډسپلی کوم سی چلو شو هغه په دې مجبور شي ته م ډسپلی کوا هغه دغه چې کوم بیا د 2 هفتو په ځای باندې هغه شپږ مې شو تاشي لاړو او هغه مونږ دون ایکسپلایټ کو مې ذلیل کو چې مونږ خدا مقصد چې و کسانو زماغه په 5 نمبر میرټ ته زه خو د سره پاتې کېدی نه شم نو زمون خدا تصور نو چې یار داسم کې دي په پاکستان کې چې 2 هفتو ریزلټ په شپږ میاشتې لګي شپږ میاشتې کې خوشخبری بیا تا ته خوشخبری ملاويږي او انتظار کې او هغه خوشخبری ته د پاره د قیامت ورځ ثابت شي او تندر پتا را پریزي دې ظالمانو شپږ میاشتې پس بیا سي چلو کو وی چې دا و کسان اخوا دي خوا کسان دي چیپ سی بوي او دا چې کوم دي خانانو بچنی ججانو دا ماته قابل قبول نه دي خطا ته قابل قبول نه دي بیا سي چلو شو چې شپږ میاشتې پس دوی ریزلټ کله ډسپلی کو چې د دوی من پسند کسان رااله نو دوی زیرو ریزلټ ډسپلی کو نو موږ ورته وی دا ډیماند و چې راکړه چاري ستا پیر میرټ وي نو 2 هفته پس چې کوم دی 7 کسان پرس کا لیټ سپوز جو پاس نو ستا یوم نو پاس نو تا ته خو به حیثیت منصف ریزلټ ډسپلی کول زیرو پکارو کنه تا ولې بیا چې زیرو ریزلټ شپږ میاشتې دی ولې ډیلی کولو خو مینینګ دیر باید دیر وا سمثینګ پیشي نو هغه شی مطلب بوګسی روان پیک ډیم چې به دوی تیار کړي او دوی چې کوم دی مونږ د میرټ والا 7 کسان د دیوال سره ولګولو نو کو زیرو ریزلټ خو 2 هفته پس په دی ور کړو کنه خو زیرو نو وکسانو دا انټرنلی مونږ ته د جسټیسز د ډپارټمنټ دا غنه د لاندې وارنګس نه وسره د لارس کمیونټي نه سټینګ ججز نه دا مونږ ته راغلیو چې وکسان پاس دي ان شاء الله ان قریب تاسو به د ریزلټ په ډسپلی شو تاسو به خپل زینو ته زی نو دا 2 ویکس په دغه باندې شپږ میاشتې سره کول بیا زیرو ریزلټ ورکول او پور ایرز ډیوریشن په ته کنزم کې کنه او هغه باندې په پور ایرز کې خلک هټلر حکمرانو د جرمنی او دا غوی یو میچ شوی او ټیسټ او دا غوی حکم پلیئرز چې کوم په 15 ورځې کې هغه میچ ډرا شوی و او هټلر وتی څنګه چل دي سو شو نو غوی ورته چاره میچ ډرا شو او چې میچ ډرا شو ډرا په کلاسي 15 ورځې میچ شو دوه ټیم خرج شو ډرا شو وی کرش کې دا کلاډیانا پر اجازه کې د ایرپلین سره هغه کرش کړل او ته ما وطن ته د خلکو ضرورت نشته نو زما هم د زړه د आवाज او د تکلیف دا دی چې زما به منصف ادارې ته زما دغه د اقواس ادارې کوشت دا جوړه مو ده چې ظالمانو هټلر حکمران شته نه عمر فاروق رضی الله عنه شته نه چې تا قاضي راونه سي استاد د مرین راونه سي تا دا تاسو کې چې تا سلور کال سره په دې ایگزام سلور کال په دې تاسو تنخواګانی واغسته او تاسو نه په دې سلور کال کې یو ډي جی راونه وته په ایگزام کې سټ ضرورت د دې دونه
فیوټایل ایکسرسایز نه د خلکو وخت د وکیلانو وخت او د ټایم او د پیسې چې انټرسټډ نه وي خپل کسان دي کوون مونږ ته دی ولې وي خپل کورونو کې خپل بچو او ججانو ورکړې وي دا پوسټونه او بس خبره به ختمه شي مونږ غریبانان هم ولې ایکسپلایټ کړو ولې زمونږ د میرټ سره لوب وکړو ولې مونږ ذلیل کړو د دوو د سترګو نه مولګو ما د پاره سیټه هم نه دی نه زه په دې سیټ پسې مرمه ډېر وکیلان زما ملګري وي پرایویټ کمیونټي او سوشل دغه باندې ما ته ریپلای راځي چې یاره ته به د دې ججې د رزق نه پاتې شي د دې نه بغیر به ته مړ شي که ته جج اپوینټمنټ ستا ونه شي نو زم درته دا وامه چې دا زمونږ دپاره اوس یو هیډک دا جوړ شو چې یو سټینډینګ او یو دغه ما دپاره دا شو یو ضد شو یو دغه شو چې یاره ظلم دی او ظالمان منصفین دي که چېرې زه پې داسې خاموشه پاتې شم یو وکیل یم یو ایکسپرټ دغه یم او میرټ والا وکیل چې مونږ داسې غلي پاتې شو په خپلو حقوقو نو یو لیمین خو به د دې حقوقو سره د ظالمانو خلاف جنګ نه کوي خامخا به څوک اوچتېږي دا پایټ په سر ته رسول غواړي د کوکلا نظام او د بې انصافۍ او د ظلم د نظام نه به د معاشرې له د خلکو له دا چې کوم دی چوټکاره ورکول ضروري دي ګنې دا منحوسه نظام دی د چې کوم دی ایکس پرایم منسټر په کرسۍ هغه دی پروت دی په سټریچر پروت دی په ویلچیر پروت دی او ما ته انصاف نه میلاویږي ظالمه چې تا ته انصاف نه میلاوېدو او تا د مدینې د ریاست چغې والې تا د خلافت چغې والې تا د میرټ چې کوم دی د چغې والې تا د انصاف چغې والې تا د بېروزګارۍ د ختمولو چغې والې تا د 1 کروڑ نوکرۍ چغې والې تا د 50 لکه کورونو د ورکولو چغې والې تا چې کوم د شفافیت غوښتو تا قاضي سیستم ټیک کولو تا جوډیشري ټیک کوله تا یو رول ماډل اسلامیک ویلفیر سټیټ د اسټیبلیشمنټ پرامیس مونږ سره کړو ای ظالمه په آل پاکستان کې غوتا دومره ناسور او دونه د ظلم نظام پرېښودو چې ته به حیثیت پرایم منسټر به حیثیت خلیفه به حیثیت چیف ایگزیکټیو کې پی کې 2/3 میجارټي تا د دې منصب نه د دې قاضي نه دا تپوس ونه کو به حیثیت حکمران د عمر فاروق رضی الله عنه بشان چې ته راشه خان تا څلور کاله واړول دا وکلا د 1000 کسان دا ګریوینسز دی او دوی وایي چې تا شفافیت ونه کو تا ظلم وکړو تا ټرانسپیرنسي ستا پیپرې پټې کړې تا زما میرټ پټ کو ته میرټ چورې زه د دې چیز تحقیقات کوم زه په دې کې ډیپ ځم یو طرف ته مضبوط منصفین او بل طرف ته یو عام غریب وکیل دی اوس دته انصاف چې کوم دی ورکول دا تاسو دواړه زه نه تا ته غلطه وم نه دته وم خو د دې چغې باره کې زه ګهرایۍ ته ځم چې آیا یم زمونږ په نظام عدل کې څه ګناه ده څه قصور دی یا دې کې څه خرابي ده او که په دې وکیلانو کې خرابي ده که پیپرې غلطي شوي که دې په حق دی او که منصف ته په حق نو دې دپاره یو کمیټي انډیپینډنټ کنسټیټیوټ کول پکار و امپارشل انکوایري پکار وه چې دغه په هغې کې بار کونسل ممبرانې په هغې کې جسټس فایض عیساد وي اغوستې وي په هغې کې چې کوم دی نور د های کورټ د دې صوبې نه بار د های کورټ جسټسان اغوستې وي چې بهی د مونږ دا یو ګریوینسز دی د وکیلانو 1000 وکیلان دی یو ترته پوره محکمه ده د جوډیشري کې پی کې ده نو دا قضا سیستم زه ګورم چې زمونږ څونه پیرنسي او ټرانسپیرنسي ده نو هغې دپاره سنګلې پټ ونه کړو نو زه ته وایم چېرې عمران خانه خدای دې تباه و برباد کا تا خو د ایډوکیټ جنرال سیټونو په محمود خان خرڅ کړله په خپل چوک پک اینډ چوز باندې د خپل منپسند خلکو لور کړله مونږ له خو تا هغه سیاسي څیزونه خو را نه کړله دا چې هغې مونږ حقدار و مونږ ډیزرو کوم په میرټ باندې هغه د مونږ له را نه کړ او کم از کم دا ظالمه نو زمانه د خپل حق چې کم دی ما پیپرې ښه په ټیک ټاک کړي دي د دې تپوس هم راله ته نشي کوې تا د خلیفتوب چغې ولې والې تا د اسلامیک ویلفیر دغه څه ویل تا په خپل کور کې اسلام نافظ نه کو تا د خلیفه او د قاضي نه تپوس ونه کو چې یاره ته ظلم کې او که ته ټیک کې ته به د بل چا نه څه تپوس وکړې نن د دغه ظلم د نظام د لاسه ته دارې په سټریچر او په ویلچیر پرېوتې ته خو پرېوتې ظالمه خو مونږ دې مو غورځولو زمونږ د حوصلې تباه کړې زمونږ قوم دې مسلیډ کو زمونږ قوم دې ګمراه کو ته د ایسم نه وې که ته د سوي او که ستا ته انیسټلی چې کوم دی سپیکینګ فرینکلی سپیکینګ کو چېرې ته د دې قوم سره مخلصه وي او ستا منشا او ستا مقصد او د ډیټرمینیشن دا و چې یاره مطلب دا چې زه ټیک ټاک نظام راولم نو بالکل به ته خدای پاک کامیاب کړی وي خو داسې څه و چې ستا پړه کې ټیک نه و ته د قوم سره مخلص نه وي قوم دې غر کو ګمراهه دې کو نالایقه ټیم دې جوړ کو خلک دې پې تباو کو تباهي دې پې وکړه نالایقه دې په جازونو کې کېنول که په جوډیشري کې دي که په وکلا کې دي که په سیول کمیونټي سیول سوسایټي کې دي که په صحافت کې دي که په
هر میرټ پاره شوبه کې ستا د لاسه چې کوم دي دیوالونو ته ولګېدله او ستا د لاسه غرق شو تا د هغوی ډیفینس ونه کړی شو تا هغوی ته انصاف ورنکړو او نن ته د خپل بې انصافۍ د وجې چې تا انصاف ورنکړو نن تا تم په بې انصافۍ د وجې چغې وقې پروت په دغه ځای باندې نو زما د وړوکي فریاد صرف د دې دغه دپاره دی زه کرټیسیزم نه کوم زه جوډیشري ډسګریس کول نه غواړم زه ډپارټمنټ ریپورټ نه خرابوم ما همیشه په سوشل میډیا او د پاکستان د حب الوطنۍ او د ډپارټمنټ د انسټیټیوشن د ادارو په هغوی په کانسټیټیوشنل حدودو کې د ورک چې کوم دی ما اپریسیشن کړی دی او زه بالکل د هغې سپورټر یم او زه د میرټ سپورټر یم او په ما کې د میرټ د وایلیشن چې څوک کوي که هغه په هر یو پیډ کې دی زما په ذهن کې او په سوچ او په زړه کې د هغې دپاره زیرو ټالرنس دی نو دا چې دی ما ته به خپل حق میلاویږي زه بالکل په دا جنگ به کوم که وکیلان ملګري را سره وي که بار کونسل را سره وي که ججان را سره ملګرتیا کیږي نو دا جنگ به سر ته رسوم او اخري پورې رسوم او انشاءالله دوی ته به زه یو زبردست د میرټ هسټري ورکوم چې میرټ خلک داسې دغه کوي او دا پیپر چې په المارۍ کې مېږدلي دي که نه او چې دی پټوي او دی نه ښکاره کوي او زه ورته وایم چې یاره زه په حق یم زه پاس یم دا رابار کا او دی پټوي بار ولې ته منصف په پتا کې غلا ده ولې نه رابار کوي څه چل دی پتا کې چې زه بار وایم یو عام وکیل چې یاره داسې چل دی او الیګیشن لګوم او زه دغه کوم نو ته منصف ته فیصلې پټول غواړې که فیصلې ښکاره کول غواړې ستا فیصلې خو چې عوامو ته ښکاره شي او خلکو ته میرټ پته ولګي انصاف پته ولګي نو خلک اپریشیټ کي او جوډیشري ته به داد ورکي تاسو خو د فیصلې پټوي نو مطلب چې تاسو د یو وکیل فیصلې پټوي نو عام خلکو به په تاسو څه اعتبار پاتې شي نو دغه شارټ خبرې زه د چیف جسټس سپریم کورټ عمر عطا بندیال نه سیکنڈ فیوچر چیف جسٹس 2023 پایزی عیسانه د جنرل عاصم منیر حافظ عاصم منیر صاحب نه چې کوم په میرټ باندې رالو او کوم چې د هغې کوم د ټیټولر پریزیډنټ دی د هغه نه ورسره چې کوم دی کې پي کور کمانډر پېښور نه او ورسره چې کوم ګورنر کې پي کې نه او د دې نه علاوه پاکستان بار کونسل او کې پي بار کونسل چې کوم دی ډېر د دوی نه ډېر ټولو نه ډیمانډ کوم چې زما سره په دې انصاف په دې جنګ کې د میرټ په دې جنګ کې زما سره سپورټ وکړي دې ګهرایۍ ته ځان ما سره ملګرتیا وکړه دا میرټ ما ته سکې ورکړي د دې سره به چې کوم دی زموږ انکریجمنټ وشي او دا نور به څه ونه شي که مونږ خدای پاک کامیاب کړو زموږ دا میرټ برحق وي نو دې جوډیشري ته به یو ښایسته او قابل جج میلاو شي او میریټوریس نو د دې به میریټوریس سپیشلی په دې به دا ډپارټمنټ هم ښه ښکاري او زما تا ټول نه دا ډیمانډ دی چې زما یو غریب وکیل سره مرسته وکړي زه به تاسو له څه درکړم زما د یو غر سره ډغره ده خو یو مظلومه یم او د انصاف تقاضا کوم او راته راکړې او ایکسپیډایټ یې راکړې او مه مې کړوې او الله ہمارا حامی و ناصر ہوں پاکستان زندہ باد پاکستان جوڈیشری زندہ باد اور جو میرٹھ چور ججز ہے وہ مرد آباد اور شہزادہ چیف جسٹس تانع خان ضلع ملکنڈ مرد آباد